د ننګرهار پخوانی والي ضیاءالحق امرخیل د کرکټ لوبغاړو تر هر چا زیات د نجونو د زده کړو غږ پورته کړی. سلام، وخت مو بخیر. د ننګرهار پخوانی والي ضیاءالحق امرخیل وایي په افغانستان کې ملي بنسټونه باید د حکومتونو او نظامونو د تغییراتو قرباني نشي. نوموړي زیاتوي لوبې په ځانګړي ډول کرکټ چې د افغانستان لپاره تر هر چا او هر تاریخ زیات ویاړونه ګټلي باید د سیاست ښکار نشي. د کرکټ همدغو اتلانو د خپلو خویندو د تعلیم لپاره تر ټولو مخکې غږ پورته کړی. نو هر نر او ښځه چې ځان افغان بولي باید د کرکټ او لوبو د اتلانو د دغو احساساتو قدرداني وکړي. دوستانو، دا و د نورزي چمتو کلی خبر. تر بیا وخته. الله